السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست افغان سیول انجینرینګ چینل ته. امید لرم چې روغ جوړ به یاست. مننه کوم چې زموږ ویډیوګانې تاسو وینئ او خپل ښکلي نظریات موږ سره شریکوئ، او هیله لرم چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو وکوئ چې زموږ نوې ویډیوګانې سره ووینئ. څرنګه چې په تېره ویډیو کې ما تاسو ته finite element analyze 2D فریم یا پلان فریم چې یو انډروید اپلیکیشن دی، د هغه انټروډکشن وکړو. نن غواړم چې تاسو ته په دې انډروید اپلیکیشن کې ځینې عملي مثالونه حل کړم او چک یې کړو چې آیا دا اپلیکیشن چې دی کار کوي که نه کوي. څرنګه چې تاسو وینئ زموږ لومړنی مثال چې دی دا یو ساده سمپلی سپورټډ بیم دی چې ټول 10 واحد اوږدوالی لري. په 10 واحدو کې دوه لوډونه چې یو 12 کیلو او بل 10 کیلو نیوټنه لوډ پرې وارد شوی دی او د دې په سپورټو کې او بیرته حل شوی دی. او سپورټو کې موږ تاسو ته هغه ځینې لوډونه چې لاس راځي هغه هم لیکل شوي دي، همچنان شیر ډیاګرام هم لیکل شوی دی او بل مومنت ډیاګرام هم لیکل شوی. د دې مثال څخه زما یوازینی هدف دا دی چې تاسو ته زه وښیم دوه هدف دي. یو هدف دا دی چې څنګه موږ کولی شو داسې ډاټاګانې دې اپلیکیشن ته داخل کړو، او بل همچنان موږ سره د دې چې دا زده کوو څنګه ډاټا داخلوو. موږ کولی شو مثلا د دې اپلیکیشن هغه صحیحوالی او دقیقوالی هم دلته څنګه معلوم کړو. ځکه چې دا مثال تیار حل شوی دی، موږ کولی شو چې معلوم کړو د خپل د دې اپلیکیشن هغه کوم ریزلټ چې موږ ته راکوي و دې مثال سره چې کړو پرتله یې کړو، چک یې کړو. ښه راځو خپل موږ چې لومړی شروع کوو خپل هغه ته مثال حلولو دپاره څنګه شروع کوو. لومړی راځو خپل صفحې کوردینات خپل ځان ته برابروو. لس واحدو کو ځکه چې زموږ په 10 واحدو کې لوډ اپلای شوی دی، نو موږ تاسو ته به اسانوي. دا صحیح شو، صفحې کوردینات مو تنظیم کړل. اوس راځو خپل یو نوټ د په نقطه کې، دویم نوټ 10 متره یا 10 واحده، هر 10 واحده زو انتخابو. راځو خپل دوه نوډو ترمنځ خپل ممبر اډوو. ممبر مو اډ کوم، هغې څخه وروسته سپورټونه خپل ممبر ته ور داخلوو. نو د سپورټونو په کمانډ باندې کلیک کوو. څرنګه چې په مثال کې هم معلومیږي زموږ په مثال کې زموږ لومړنی سپورټ چې دی پین سپورټ دی، نو پین سپورټ باندې کلیک کوو. مثال څخه موږ تاسو وینئ چې زموږ دویم سپورټ رولر سپورټ دی، نو رولر سپورټ انتخابوو دویم نقطه کې. اوس چې دی چې کوو دا ځل لوډونه اپلای کوو. لوډونه د خاطر څنګه چې زموږ لوډونه پین لوډ دي، نو موږ تاسې هم پین لوډونه په خپل ممبر باندې څنګه کوو اډوو. پین لوډ باندې کلیک کوو. اوس راځو خپل پر ممبر باندې څنګه کوو کلیک کوو. څرنګه چې مثال څخه معلومیږي زموږ تاسو لومړنی لوډ 12 واحده دی، یعنې دلته چې موږ میټریک سیسټم خپل د پروژې د خاطر یا خپل انډروید دپاره سیسټم کې انتخاب کړی دی، نو دا چې دی زموږ تاسو کیلو نیوټن نیسي. هر څو واحد چې وي ما واحد ورکړو نور فرق نه کوي. مثلا ریزلټ موږ ته راکوي، ریزلټ کې موږ تاسو کولی شو خپل واحد ولیکو، مثلا که چې کیلوګرام فورس اوسېږي یا مثلا یو بل واحد وضع شوي، نو موږ تاسو کولی شو یوازې عددونه ورکړو او په آخر کې چې دی ما کوم قیمتونه راکوي په قیمتو کې خپل هغه واحدونه بیرته اجست کړو. راځو 12 انتخابول یا 90 درجه. دا دې معنا ورکوي یعنې که چیرې موږ کولی شو خپل دا لوډ ډایرکشن ته تغییر ورکړو. اوس زموږ تاسو لوډ په مثال کې چې دی عمود وارد شوی دی په 90 درجو باندې وارد شوی، نو دا 90 درجه ورته صحیح نیسو. یعنې موږ تاسو کولی شو چې دې ته څه کوو مختلف زاویو باندې خپل لوډ ته اپلای کړو، په مختلفو زاویو باندې.
نو دا موږ نوي فرضوو. بل راځو لوډ لوکیشن، یعنی دا لوډ کوم ځای کې اپلای شي. اوس دا کولی شو هم ډسټنس باندې، اوس ډسټنس فعاله دی، هم پرسنټ باندې په یعنې فیصدي باندې موږ انتخابولی شو. که کلیک وکړو فیصدي فعالېږي. اوس پلن دی چې ډیفالټ نه دی 20 متره، یعنې هغه لومړني نوډ څخه دا فاصله نیسي موږ او تاسو دی لومړني نوډ څخه تر دومه پورې چې دی یعنې 20 متره فاصله کې دا لوډ اپلای کېږي. نو څنګه چې زموږ مثال کې 10 دی، نو موږ دا څه کوو 10 متره یا 10 ور داخلو. اوس اډ باندې کلیک کوو. زموږ لوډ لومړنی لوډ چې دی څه شو اپلای شو، یعنې 12 واحده ده په 90 درجې کې. یعنې موږ تاسو کولی شئ دې زاویې ته هم څه کړو چینج ورکړو. فرض مثال زه اخلم دا 90 درجې په ځای زه لیکم چې 45. نو دا به په یو زاویه باندې څه شي وارد شي. نو دا بیرته نو 90 درجې کوم. اوس راځو نظر خپل مثال ته خپل دوم لوډ څه کوو پر ممبر باندې اپلای کوو. راځو په لوډ باندې کلیک کوو. دوم لوډ هم زموږ پین لوډ دی، نو په پین لوډ باندې کلیک کوو. راځو پر ممبر باندې کلیک کوو. راځو زموږ د لوډ څو واحده دی 10 واحده دا کې کوو. څو درجو کې په 90 درجو کې د همداسې پرېږدو. ډسټنس فاصله وایي د لومړي نوډ څخه تر دوم نو په 20 متره کې. زویم نظر مثال ته 20 متره صحیح دی، ځکه چې په مثال کې هم زموږ تاسو دوم لوډ په 20 متري فاصله کې پر ممبر باندې یا پر بیم باندې اپلای شوی دی. نو دې باندې څه کوو اډ کلیک. اوس راځو دا څه شو زموږ چې ټول هغه پروسې موږ انجام کړي. اوس راځو خپل ریزلټ ګورو چې آیا زموږ ریزلټ صحیح دی که نه. که چیرې موږ تاسو خپل دا کوم بیم چې موږ د انلایز کو په دې اپلیکیشن کې او خپل مثال سره پرتله کوو، نو هیڅ فرق نه راځي. یعنې موږ تاسو وینو په مثال کې هم په لومړی سپورټ کې ریاکشن سپورټ کې ریاکشن فورس چې دی 18 واحده دی. نو په دویم سپورټ کې هم ریاکشن فورس چې دی 40 واحده دی. زموږ په هغه کې موږ ته چې کوم ریزلټ د اپلیکیشن راکړی دی دا هم همدا ډول دی، یعنې په لومړی سپورټ کې 18 او په دویم سپورټ کې 40 واحده. که چیرې اوس موږ تاسو وویل چې د شیر او د مومنت ډیاګرامونه هم چې کوو، نو راځو پر دې کمانډ باندې چې کوو کلیک کوو. نو راځو شیر فورس ډیاګرام وینو. اوس موږ تاسو ته زموږ د اپلیکیشن د شیر لپاره ډیاګرام راکړ. که چیرې زموږ خپل دغه شیر ډیاګرام چې اپلیکیشن راکړی دی دا خپل مثال سره پرتله کوو، نو هیڅ تغیرات پکې نه معلومیږي. یعنې په لومړي کې که چیرې په لومړي نوډ پر سر باندې یعنې پین سپور پر سر باندې تاسو وګورئ په مثال کې هم 18 واحده مثلا هغه شیر فورس دی، او په کوم چې موږ ته اپلیکیشن ریزلټ راکړی دلته هم 18 دی. همدارنګه کولی شو د بي په نقطه کې چې شپږو ته ټیټ شوی دی، یعنې 12 واحده زموږ شیر فورس ډیکریز شوی دی، کم شوی دی. نو دلته هم په اپلیکیشن کې همدا ډول موږ ته راکړی دی. او که چیرې لاړ شو آخري نوډ ته، نو آخري نوډ کې موږ تاسې هم ته معلومیږي چې -40 یا 40 واحده شیر فورس دی. نظر زموږ مثال سره او زموږ د پروژې سره چې دا ریزلټ موږ ته د اپلیکیشن راکړی دی یو ډول دی. اوس راځو موږ تاسې چې ګورو خپل مومنت، هغه چې موږ ته کوم مومنت لاس راوړی دی د هغې ډیاګرام او هغه مومنت ډیاګرام چې په مثال کې حل شوی دی هغه سره پرتله کوو. بالکل. اوس په مومنت کې موږ تاسې هم وینو چې اعظمي مومنت 240 کیلو نیوټن متره دی. یعنې کوم واحد چې هر واحد چې تاسو په پروژه کې تاسو کوئ چې دا کیلو نیوټن متر په ځای هغه واحد دلته وضع کړئ، هېڅ مشکل پکې نه راځي. نو زموږ په مثال کې هم همدغه ډول راغلی دی. یعنې زموږ ستاسو چې کوم مثال په دې اپلیکیشن کې کار کوو، کوم مثال چې خپل حل شوی وو، نو دا دواړه هېڅ سره فرق نه لري او ډېر مکمل او ښه ځواب موږ تاسو راکړی دی.
پر بله ویډیو کې انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته څه مغلق مثالونه حل کوم او هم چې زه تاسو ته انشاءالله ښیم چې څنګه کولی شو دغه کوم ډاټا چې موږ ته راسره راوځي مثلا شیر ډیاګرام او اکزل فورس ډیپلیکشن دی مثلا فری بار ډیاګرام دا ټول څنګه موږ تاسو کولی شو د یو راپور په شکل پرنټ کړو او له دې څخه استفاده وکړو او دا ډیپلیکشن هم موږ تاسو کولی شو وینو که چیرې ډیپلیکشن ته یو څه سکیل ورکړو مثلا یو په هغه باندې وکړو دا زموږ تاسې بیم به د بي په نقطه کې 0.15 یا 850 متره ډیپلیکشن وکړي همدارنګه چې دی په سی نقطه کې به 0.9 متره دا چې وکړي دا به ډیپلیکشن وکړي خو یو خبره ده چې دلته موږ تاسو چې دی هغه کراس سیکشن مقطع او مومنټ اف انرشیا نه دی وضع کړی کوم مقطع چې دلته زموږ تاسو بیم نیولې دا هغه ډیفالټ ده مثلا که چیرې موږ تاسو وګورو زموږ ډیفالټ د بیم ټول د مقطع خصوصیات مودلس الاسیسیتي خپل د ډیفالټ هغه څه ده مومنټ اف انرشیا هغه څه ده کراس سیکشن هم هغه څه ده یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو د سلوپ د خاطر او یا ډیپلیکشن د خاطر دقیق او صحیح قیمتونه لاسته راوړو نو باید موږ تاسو اول هغه د بیم کراس سیکشن خصوصیات ټول هم په د اپلیکیشن کې باید وارد کړو او په راتلونکي ویډیو کې زه انشاءالله کوشش کوم چې و تاسو ته یو فریم انلایز کړم چې فریم سره هم آشنا شو څنګه کولی شو موږ تاسې د اپلیکیشن کې فریم داخل کړو او لوډونه پر هغه باندې اپلای کړو هغه ریزلټ لاسته راوړو مننه ژوندي اوسئ